ایران ولې د احمد مسعود پر ځای طالبان غوره ګڼي؟ ایران ولې د احمد مسعود پر ځای غواړي چې د طالبانو سره خپلې اړیکې ښې کړي او طالبان ولې بریالي ګڼي؟ ایران داسې کوم څه طالبانو کې لیدلي دي او احمد مسعود ته په غوسه شوی دی؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له وروستي سرحدي جګړې وروسته د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود رومي د یو مشهورې غزلې بندۍ ټویټ کړه. آیا ما تاسو ته نه ویلي چې هلته لاړ شئ ځکه چې زه ستاسو اشنا یم؟ دغه ټویټ پراخ غبرګونونه وښود او د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ یې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. له غبرګونونو سره سره د لومړي ځل لپاره د احمد مسعود د یو ټویټ محتوا په رسمي توګه د حقیقت په ډاګ کړ چې د احمد مسعود د جبهې او د ایران د حکومت ترمنځ اړیکې په ښه حالات کې نه دي. احمد مسعود هڅه چې ایرانیان قانع کړي له هغه سره مادي او اخلاقي ملاتړ وکړي ناکامه شوې ده. پخوا به په افغانستان کې په دې 2 کلونو کې د رامنځته شوې پیښو په اړه د ایران د حکومت رسمي چلند دا وښوده چې د ایران حکومت له طالبانو سره د یو باوري ملګري په توګه چلند کوي او دوی د لویدیځ ملاتړ رژیم پر وړاندې په بریا ویاړي. مناسب نه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي حتی باری د طالبانو پر وړاندې مقاومت د امریکا پروژه ګڼي. د کیسې خلاصه دا ده چې ایران فکر کوي چې د طالبانو په بریاو کې رول ټول د دوی دی او دغه کارونه ټول د دوی په مشوره او مخ ته ځي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شریم.